علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. نن در سره ویډیو کې وګورئ چې د پښتو مشهوره سینګره ګلڅانګه څنګه وفات شوه، د دې د اصل وفات کېدو وجه څه وه، دا په کومې بیمارۍ کې مبتلا وه او د دې جنازه به کوم ځای کې ادا کېږي. مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي. د پښتو د غانو مشهوره سینګره زرڅانګه وفات شوه چې دا ډیره سخت بیماری کې مبتلا وه او د 15 میاشتو نه دا د کوهاټ کې ډي هسپتال کې داخله وه چې د هغې د وجې هغه ډیره زیاته سختۍ کې وه او هغه ګلپاڼې ویل چې او ګلڅانګې دا خبره هم کوله چې ما سره نه حکومتي مرسته وکړه او نه زما سره د خپل پاکستان عوام مرسته وکړه چې په کومې سره هغه ډیره سخته بیماری کې وه او هغې ته ډیر زیات د پیسو او د علاج ضرورت او هغې خبره دا هم کوله چې زما بچي هم داسې څه کار مار نه کوي او زه خپله هم اوس بوډۍ یم، زه سینګینګ نشم کول، په دې وجه باندې ما سره نه حکومت سم مرسته وکړه او نه نورو خلکو، او زه د حکومت نه او د نورو خلکو نه ډیره زیاته ګیلمنه یم چونکې ما تقریبا یو 30 کاله په خپل ژوند مکمل د پښتنو او د غانو دپاره د ادب دپاره مختص کړی او زما ټول عمر د پښتنو خلکو خدمت وکړو. په دې وجه باندې زما سره هیڅ قسمه چا مدد ونه کو او دې 15 میاشتو نه په هسپتال کې پراته وه او نن وفات شو او دې جنازه به په کوهاټ کې ادا کېږي چونکې ګلڅانګه چې کومه وه دا په کوهاټ کې پاتې کېده او یو خانه بدوش ژوند یې کولو او یو ټنټ کې پاتې کېده او په دې وجه باندې د دې جنازه به هم کوهاټ کې ادا کېږي او دې جنازه به نن 2 بجې په کوهاټ کې ادا کېږي. نو تاسو ټولو ته درخواست دی چې په جنازې کې شرکت وکړئ. وسلام. او که زموږ ویډیو مو خوښه شوي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي هغه تاسو ته زر تر زره در رسي. وسلام.